بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد 13مه برخه. ګرانو وطنوالو، د اپریل په 23مه د کوکنارو د لمیز نه وړلو کمپین یو بل ګزار سره مخ شو، کله چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا کرایه شوې الوتکه چې 14 کسان پکې سپاره وو، چې ډیری د امریکا د مخدره توکو پلي کوونکي چارواکي وو، په هلمند کې د خټو جوړو کورونو په قطار کې وغورځېده. په هغه وخت کې د متحده ایالاتو او ناټو چارواکو وویل چې یوازې 2 اوکرایني پیلوټان پکې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د خبرونو راپورونه زیاته کړه چې په ځمکه کې 2 افغان جونې هم مړې شوې وې. خو د امریکا د فوج ډګروال مایک وینسټن چې د سیند د نڅا عملیاتو همغږي کولو کې مرسته کړې وه، د فوج په شفاهي تاریخي مرکه کې وویل چې ویجاړتیا تر دې هم ډېره زیاته وه. هغه وویل چې هغه د پیښې ځای ته ورغی او د شاوخوا 15 افغانانو جسدونه د دوی له ویجاړو شوو کورونو څخه په ایستلو کې مرسته کړې وه. هغه د ویجاړې شوې الوتې څخه د طبقه بند اسنادو یوه کڅوړه او د $250,000 نغدو پیسو سره یوه بله کڅوړه هم ترلاسه کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د کوکنارو ضد تمرین لپاره د پیسو ورکولو لپاره لېږلې وه. دې پیښې د کمپین بې ګټېوالې په ګوته کړو. وینسټن وویل چې زه ډاډه نه یم چې موږ د دې کمپین تر پایه پورې ډېر ښه کار کوو. زموږ دې مبارزې مسله په هغه وخت کې نور هم ښه خرابه کړه کله چې د کښت فصل سرګون شو او د کوکنارو د ګلابي سپینو ګلونو په زړه پورې ننداره په هر لوري په نظر راتله. د امریکا د ډیپلوماټیکو کیبلونو له مخې د کوکنارو لمیز نه د وړلو د دولت ډیری کسانو خپلې پوستې په هغه وخت کې پرېښودې کله چې دوی وموندل چې دوی کولی شي د افغان حکومت لپاره د بوټو د لمیز نه وړلو په پرتله د بزګرانو لپاره د اپیمو راټولولو څخه ډیر عاید ترلاسه کړي. بزګرانو د حکومت دې کسانو ته د دوی د معاش څخه څو چنده لوړ معاشونه وړاندې کړل چې په نغدو پیسو یا مخدره توکو کې به ورکول کېدل. د سیند د نڅا عملیاتو په پای کې د کوکنارو د لمیز نه وړلو ډلو شمېر له 500 څخه تر 100 پورې راټیټ شو. د دې ماتې د پټولو لپاره افغان چارواکو په خپلو عامه رپورټونو کې دروغ وویل چې دوی څومره جریبه کوکنار لمیز نه وړلي دي او پایله څو چنده زیاته ښودلې وه. په می میاشت کې واشنګټن ته په لیږل شوو ډیپلوماټیکو کیبلونو کې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت اعتراف وکړو چې د کوکنارو یوازې یو معتدله اندازه حاصلات له منځه تللي دي او د افغان چارواکو په اعداد شمار شکونه راپارولي وو. خو بیا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د افغان چارواکو دا غلط شمیر تصدیق کړو او دوی د بریالي ماموریت د ثبوت په توګه یاد کړل چې دا یو بل دروغ وو. د سیند د نڅا عملیات د هلمند د کوکنارو د بزګرانو په غوسه کولو کې بریالي شول. د کوکنارو د لمنځه وړونکو لپاره دوی په خاوره کې په کور کې جوړ شوي بمونه ځای پر ځای کړل او د ټراکټرونو د ډبولو لپاره په خپل ځمکو کې اوبه ودرولې. ډیری امریکایان ملامت کړل چې د دې کوکنارو له امله خو موږ ژوند تېروو او دوی زموږ ژوند خراب کړو. دوی په ځانګړي ډول په غوسه وو چې امریکایان یو هغه محصول له منځه وړي چې ډیری په لویدیځ کې مصرف کیږي. ډګروال وینسټن وویل چې زمانه یو شمېر کلیوالو وپوښتل چې تاسو ولې هغه څه له منځه وړئ چې ستاسو خلک یې کاروي او غواړي. موږ نه پوهېږو چې تاسو ولې دا کار کوئ. خو بل اړخ ته د افغان حکومت چارواکي په دې کې پخپله شامل وو چې په دې د متحده ایالاتو چارواکي په غوسه شول ځکه چې دا څرګنده شوه چې د دوی د افغان حکومت متحدین د هلمند د اپیمو څخه ډیره ګټه اخلي او د مخدره توکو په سوداګرۍ کې د خپلو سیالانو د سزا ورکولو لپاره د سیند نڅا عملیاتو څخه کار اخلي. د دې نه پرته امریکایانو ته دا هم څرګنده شوه چې دوی په عملیاتو کې د افغان حکومت لخوا ډیر په بد او ناوړه ډول کارول کیږي.
د مې په 3 نیټه د امریکا د سفیر رونالډ نیومن لخوا لاسلیک شوی ډیپلوماټیک کیبل د هلمند مرستیال والی او د پولیسو مشر د ډیرو فاسدو اشخاصو په توګه په ګوته کړل. کیبل دا خبر هم په ګوته کړه چې د ولایت د کوکنارو اصلي کمربند په لویه کچه خوندي پاتې شوی دی، ځکه چې هلته ځمکه د ځواکمنو قومي مشرانو او د دولت د چارواکو تر کنټرول لاندې وه چې د پام وړ ګټې او نفوذ یې لرلو. افغان پولیسو به هم د بزګرانو څخه د کوکنارو د له منځه نه وړلو په بدل کې د رشوت غوښتنه کوله، چې دې کار د متحده ایالاتو چارواکي د لوی بدلون په برخه کې د ښکېل په توګه د خطر سره مخ کړل. میجر ډګلس راس د امریکا د فوج سلاکار چې د افغان سرتیرو د یوې قطعې سره یوځای و د ریور ډانس یعنې د سند د نڅا عملیات غیر قانوني وبلل او اندېښنه څرګنده کړه چې دا به د متحده ایالاتو او افغان ځواکونو په وړاندې د ډلهییز پاڅون لامل شي. د کوکنارو د له منځه نه وړلو کمپاین په عمده توګه هغو بېوزلو بزګرانو ته زیان ورسو چې د رشوت ورکولو لپاره سیاسي اړیکې یا پیسې نه درلودې. نو د هغې پایله به دا شوه چې دوی به د دولت پر ضد طالبانو ته لاړل. ډګروال ډومینیک کریلو چې د عملیاتو پر مهال د افغان اردو یونټ ته مشوره ورکړې وه، د اردو په شفاهي تاریخي مرکه کې وویل چې د هلمند ولایت د خلکو د عاید 90 سلنه د کوکنارو له خرڅولو څخه راتله. نو اوس تاسو دا د دوی نه اخلئ، نو دوی به حتما وسلې پورته کوي او په تاسو به ډزې کوي، ځکه چې تاسو د هغوی نه د هغوی د ژوند معیشت واخیست چې دا د هغوی د خپلو کورنو لپاره د ډوډۍ یوازینۍ سرچینه وه. هغه بزګران چې په رضاکارانه توګه د طالبانو سره د یوځای کېدو لپاره نه وتلې، ډېری وختونه هغوی مجبور شو چې د هغوی سره یوځای شي. د کښت کولو د مخه ډېری بزګرانو د مخدره توکو له قاچاق وړونکو سره تړونونه لاسلیک کړي وو چې ژمنه یې کړې وه چې د فصل په پای کې به دوی د اپیمو لپاره د کوکنارو د ګوم یوه اندازه ورکوي. د فصلونو له منځه تللو سره بزګران د خپل پور د ورکولو لپاره د سخت فشار لاندې راغلل. نو هغه د مخدره توکو پلورونکو پروا نه کوله چې دا بزګر دی د کوکنارو ګوم له کوم ځای څخه ترلاسه کړي، مګر هغوی به بزګرو ته ویل چې ما تیر شوي جمعې تاسو ته $2000 درکړل او تاسو زما 18 کیلو پور لرئ، او که تاسو ماته د کوکنارو ګوم نشئ راکولی، نو زه به بیا یا تا یا ستاسو مېرمن او یا ستا ماشومان ووژنم. نو هغوی ته پرته د دې نه بله لار پاتې نه وه چې ټوپک واخلي او د امریکایانو په وړاندې د طالبانو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو د قومندان مرستیال میجر جان بیټس د اردو په شفاهي تاریخي مرکه کې وویل چې موږ ټول ولایت د ځانه ناراضه کړو. نو پایله یې دا وه چې په هلمند کې د دولت مخالفین ډېر زیات شول. د سند د نڅا عملیاتو څخه مخکې هلمند د طالبانو سره په جګړه کې نسبتاً آرامه سیمه وه، خو د عملیاتو له پیل وروسته طالبان دې سیمې ته راغلل. طالبانو نه فساد کوو، نه به د چا نه د پیسو غوښتنه کوله، بس د اسلام او د خپل وطن د اشغالګرو نه د آزادولو لپاره به مبارزه کوله او داسې به دوی خپله تاریخي دنده مخ وړاندې بوتله. نو عام ولس به له دې له امله هم د طالبانو سره یوځای کېدل. سفیر نیومن د مې د 3 نیټې په کیبل کې راپور ورکړو. داسې ښکاري چې د کوکنارو د له منځه وړلو کمپاین هم ډېر طالبان په هلمند کې جګړې ته راجلب کړه. 2 اونۍ وروسته د متحده ایالاتو د سفارت یو بل کیبل راپور ورکړو چې د ولایت په مرکز لښکرګاه کې امنیت ډېر خراب دی او په دوامداره توګه د نور ډېر خرابېدو په لوري روان دی. د تاوتریخوالي زیاتوالی د مې په میاشت کې هلمند ته د برتانوي سرتیرو له رسېدو سره سمون درلود چې د ناټو ځواکونو دا کمپاین د بیا پیلولو پلان شوې برخه وه، خو برتانوي کسانو ځانونه کم چمتو او مغشوش وموندل. د مخدره توکو قاچاقبرانو هم وزن درلود او طالبانو هم وزن درلود چې دا واقعا د بهرنو سرتیرو لپاره ډېر سخت شو. سره له دې چې د امریکا او افغان چارواکو لخوا د خلکو ستاینې وشوې، خو د سند د نڅا عملیات د جګړې په یو له سترو ستراتیژیکو تېروتنو بدل شول. په افغان حکومت د باور جوړولو
او د طالبانو د عوایدو له منځ نه وړلو پر ځای په 2006 کال کې د هلمند کمپاین سیمه د تاوتریخوالي لپاره په یو وژونکي قوي مرکز بدله کړه چې د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو لپاره دا تېروتنه په ډېر ګران قیمت تمامه شوه. افغان بزګرانو د نسلونو راهیسې کوکنار کرلی و. د لږو اوبو لګولو سره دا بوټي په ګرمو او وچو اقلیمونو کې وده کوي. دوی په ځانګړي ډول د هلمند سیند په دره کې ښه وده کوي. په بشپړ غوړېدو سره د کوکنارو ونې په سپین، ګلابي یا ارغواني رنګونو کې شاندار ښکاري چې د افغانانو لپاره دا یو مثالي نغدي فصل دی. د میوو، سبزیجاتو او غلو برعکس اپیم نه خرابېږي. دا په اسانۍ سره ذخیره کیدی شي او په اوږد واټن کې لیږدول کیدی شي. قاچاق وړونکي د اپیمو راز د مخدره توکو لابراتورونو یا زیرمو ته لیږدوي چېرته چې دا په مورفین او هیروینو بدلیږي. افغان اپیم په اروپا، ایران او د اسیا په نورو برخو کې د هیروینو غوښتنه پوره کوي. یو له هغه څو بازارونو څخه چې دا پرې تسلط نه لري متحده ایالات دي چې د هیروینو ډیره برخه له مکسیکو څخه ترلاسه کوي. یوازینی ځواک چې د افغان مخدره توکو صنعت کمولو توان لري هغه طالبان دي. د طالبانو نه پرته دا کار بل هیڅوک هم نشي کولی. د 2000 کال په جولای کې کله چې طالبانو د هېواد ډیره برخه کنټرول کړه نو د دوی مشر مولا محمد عمر اعلان وکړو چې اپیم غیر اسلامي دي او د کوکنارو په کرلو بندیز ولګاوه. د نړۍ د نورو برخو د حیرانتیا لپاره دې بندیز کار وکړو. د طالبانو له ویرې افغان بزګرانو سمدلاسه د کوکنارو کښت بند کړو. ملګرو ملتونو اټکل وکړو چې د کوکنارو کښت له 2000 څخه تر د کال 2001 پورې 90 سلنه راټیټ شوی و. دې فرمان په نړیوالو هیروینو بازارونو کې ګډوډي راوپاروه. کلونه وروسته افغانانو دا شیبه په حیرانتیا سره یاد کړه او ویل چې دا د اپیمو په جګړو کې د متحده ایالاتو او د دوی د افغان حکومت د متحدینو پرتلیزه بدبختي ښایي. کله چې مولا عمر د کوکنارو د کښت د بندولو امر وکړو نو دا کار په بشپړ توګه عملي شو. د کندهار ولایت پخواني والي توریالي ویسا په مرکه کې وویل چې اوس میلیارډونه ډالر راغلل او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته ورکړل شول. خو د کوکنارو کښت په حقیقت کې کم نه شو بلکې حتی چې نور هم ډیر زیات شول. طالبانو هیله درلوده چې د 2000 کال د تریاکو بندیز به په واشنګټن کې ملاتړ ترلاسه کړي او متحده ایالات به وهڅوي چې بشري مرستې چمتو کړي. خو دا هیلې هغه وخت ورکې شوې کله چې القاعدې چې د طالبانو لخوا ورته پناه ورکړل شوې د 11 سپتمبر بریدونه پیل کړل. کله چې په 2001 کال کې د امریکا فوج پر افغانستان یرغل وکړو او طالبان له واکه لرې کړل نو افغان بزګرانو د کوکنارو د تخمونو کرل بیا پیل کړل. امریکایي چارواکو او د دوی متحدینو دا درک کړه چې ستونزه به احتمالاً ډیره شي خو په دې نه پوهېدل چې څه وکړي. د دوی نه بالکل لاره خطا وه. د امریکا فوج د القاعدې د مشرانو په لټه کې و. د بهرنیو چارو وزارت خپل لاسونه د نوي افغان دولت د پیاوړي کولو لپاره په بشپړ ډول کارولي وو. که څه هم کوکنار د دې سره هیڅ تړاو نه درلود خو بیا هم د کانګرس غړو د بوش ادارې باندې فشار راوړو چې د کوکنارو دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا ډیپلوماټ مایکل میټرینکو په یوه ډیپلوماټیکه شفاهي تاریخي مرکه کې وویل کله چې دوی په کال 2002 کې په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت له ویجاړې شوې ودانۍ څخه لیدنه وکړه نو ما د کانګرس غړي ته وویل چې موږ دلته په سفارت کې تر اوسه فعال تشناب نه لرو. زه یو تشناب د شاوخوا 100 نورو کسانو سره شریکوم او تاسو غواړئ چې زه د هېواد په بل اړخ کې په لرو پرتو سیمو کې د کوکنارو د تولید له منځه وړلو هڅه وکړم. ولسمشر بوش ملګري ملتونه او اروپایي متحدینه وهڅول چې د کوکنارو د کښت سره د مبارزې لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي. د 2002 کال په پسرلي کې برطانوي چارواکو چې د مسؤلیت په غاړه اخیستلو موافقه یې کړې وه یو نه ماتېدونکی وړاندیز وکړو. دوی موافقه وکړه چې د افغان کوکنارو بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره $200 ورکړي چې په بېوزله
جنګ ځپلي هېواد کې یوه شتمني وه تر څو دوی د کوکنارو فصلونه له منځ نه یوسي. د 30 بلیونو ډالرو د پروګرام خبرې د کوکنارو د کرلو جنون را وپاراوه. بزګرانو هر څومره چې کولی شول کوکنار وکرل. د خپل حاصل یوه برخه برتانویانو ته د ویجاړولو لپاره وړاندې کړه، په داسې حال کې چې پاتې برخه به په خلاص بازار کې خرڅوله. نورو د خپلو بوټو له ویجاړولو دمخه د اپیمو جوس سمدلاسه راټول کړل او په هر صورت یې پیسې ترلاسه کړې. میټرنکو وویل افغانان لکه د ډېرو نورو خلکو په څېر د ډېرو پیسو لاسته راوړلو ته لیواله وو او د پیسو لپاره هرې ژمنې کولو ته چمتو وو. چې د برټانیې کسان به راغلل او دوی له به یې پیسې ورکړې نو افغانانو به ورته ویل هو مونږه همدا اوس دا اپین سوځوو. خو چې د برټانیې کسان ولاړل نو دوی به هېڅ هم نه کول او داسې به بیا دوی د ورته فصل څخه د عایدو 2 سرچینې ترلاسه کولې. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.